سلام درنښت او مینه د سکون اف ام خوږو اورېدونکو او د سوشل میډیا د برخې قدرمنو لیدونکو ستړي مه شاعرانه بنډار خپرونې ته مو هرکلی. قدرمنو اورېدونکو او لیدونکو دې خپرونه کې موږ بېلابېل شاعران، لیکوالان او ادبپال ادبیات کوو. د هغوی پر ژوند ادبي هڅو او لاسته راوړنو ورسره څو شېبې غږېږو. نننۍ خپرونه کې له میدان وردګ ولایت څخه ښاغلی نوید دلسوز دی. تمه ده زموږ دا خپرونه تر وروستۍ شېبو واورئ او په مینه یې وګورئ. ښاغلی دلسوز ستاسې ته هرکلی. ډېره مننه هند صاحب، تاسو او ستاسو راډیو ټولو اورېدونکو دې صفحې لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. ډېره مننه چې زه مو کور مو ودان خیر اوسي. ښاغلی دلسوز، موږ چې مېلمانه راولو لومړنۍ پوښتنه دا ورڅخه کوو چې مثلا هغه د پېژندو په اړه چې څوک دی، چیرې زېږېدلی، څومره زده کړې کړي. نن کله نوید دلسوز څخه دا پوښتنه وکړو چې ښاغلی نوید دلسوز چیرې زېږېدلی دی، څوک دی، څومره زده کړې ترسره کړي. نوم نوید تخلص دلسوز د وردګ ولایت سیدآباد ولسوالۍ او زده کړې اوس مهال هلمند پوهنتون کې سیول څانګې د دویم سیم څلورم سمستر محصل یم. ډېر ښه سیول انجینري برخه کې. ډېر ښه. ښاغلی دلسوز، دا شاعري و دا ستاسې د پوهنځۍ برخه یا ستاسې مسلک چې دی یو څه سره لرې نه دی، واټن نه لري؟ بالکل هند صاحب، دغه خبره ده، یعنې د موږ پوهنځی او دغه نه سره خوري تر ډېره، خو دا چې شاعري زما بېله علاقه ورسره لرم او بېل انتخاب دی، نو دغه یې وجه ده چې شاعري هم ورسره کړم. ډېر ښه. او دا چې سړی مثلا انجینر هم وي، شاعر هم وي، بیا نو د غزلو ښه وډنه کول څنګه؟ ښاغلی دلسوز، د شعر په اړه که وپوښتو چې ولې مو شعر لیکلو ته مخه کړل؟ تر ډېره پورې شعر زما خپله له مخکې څخه ورسره مینه مې علاقه مې لرله او دغه ماحول او چاپېریال او داسې شاعرۍ ته جوړ وه چې یعنې زه یې وهڅولم پر تاسې اغېزه وکړه. موږ یې اغېزه وکړه. بالکل. مننه. غزل به درڅخه واورو دلسوز. ډېره مننه. غزل د انصاف وایي: له تا نه وروسته مې ساه بل رقم ده، له تا نه وروسته مې ساه بل رقم ده، زړه مې پرې سوځي هوا بل رقم ده. ډېره مننه. له ځانه لاس تاوم چیغې وهم، له ځانه لاس تاوم چیغې وهم، زما ژړا ته دنیا بل رقم ده. او نه نه ما مه غږوئ غلی ښه یم، نه نه ما مه غږوئ. ډېره مننه. نه نه ما مه غږوئ غلی ښه یم، د ماته زړونو خندا بل رقم ده. او شمه یې مړه ده د ایرو له پاسه، شمه یې مړه ده د ایرو له پاسه، پتنګ ژړېږي لیلا بل رقم ده. او په ظاهري ښکلا یې مه تېروځه، د غزل ټوله ښکلا بل رقم، د غزل ټوله معنا بل رقم ده. آخري بیت دی وایي: د دلسوز مینه په خندا وپیل، اوس چې د عشق انتها بل رقم ده. اوس د عشق انتها بل رقم ده. ښاغلی دلسوز، څومره وخت کېږي چې شعر لیکئ؟ تقریبا 2 کاله کېږي به چې شعر لیکل ته مخه کړې ده، خو چون ډېر وخت مو نه دی ورکړی د بعض مصروفیتو دی. تعداد د شعرو څومره دی؟ تر 200 کم او زیاته دونه شعرونه به مو لیکلي وي. نو شعر ټولګه به چاپ یا نه؟ تر دا دمه خو نشته، خو انشاءالله په راتلونکي ورته نیت لرم. مخکې مو یادونه وکړل که بیا د زده کړو بهیر ته ستانه شو چې تاسې ول هلمند دولتي پوهنتون کې محصل یاست او په دې برخه کې زده کړه کوئ. هلمند پوهنتون کې د محصلۍ ژوند څنګه دی؟ د کور مسافري به حتما داسې وي چې ستړیا لري، او بیا چې شاعر له کوره مسافر وي نو ډېری وخت داسې وي چې له ځینو موضوعاتو سره یا داسې د مسافري په خپله دا دې ته دی هڅوي یا په هم اصلاح الهام ورکوي تر څو شعر ولیکي، هغه دغه ته دې ته هڅوي که څنګه؟ او بالکل د محصل ژوند خو بهتر هر چاته نه معلومه ده چې څنګه ژوند یې دی، نو حتما یو څه تاثیر په شاعرۍ باندې کا بعضې وخت کې ښه شعر لیکل کېږي. غزل بیا هم درڅخه اورو: زړه بېمانه نور مې نه یې پکار، پرېږدم د ځانه نور مې نه یې پکار، پرېږدم ځانه نور مې نه یې پکار. څومره علي. ډېره مننه. او په لوڅو سترګو یار دې وبایللو، داسې وجدانه نور مې نه یې پکار. یو ځل بیا څومره. ډېره مننه. او په لوڅو سترګو یار دې وبایللو، داسې وجدانه نور مې نه یې پکار. اوس دې نو څه کوم جانان مې نشته، د غم بارانه نور مې نه یې پکار. دا مات سړکی د رغېدلو نه دی،
دا ما څړکی دې رغېدلو نه دی مړ شي د ارمانه نور مې نه یې پکار انسا وي ته مې پوره نه کړلې و مې بخښه ته مې پوره نه کړې و مې بخښه ته مې پوره نه کړلې و مې بخښه پاتې ارمانه نور مې نه یې پکار او دلسوز دې څه کړم نور مې پرېږده داسې دلسوز دې څه کړم نور مې پرېږده داسې یاره ناځوانه نور مې نه یې پکار یاره ناځوانه نور مې نه یې پکار ډېره مننه څومره ښایسته ښاغلي دلسوز صاحب مخکې مو یادونه وکړه چې 200 250 پورې مو شعرونه لیکلي دي فورم یې څه ډول دی ټول غزل شعرونه دي تر ډېره د ما خپله د غزل سره علاقه ده او بعضې نظمونه هم لیکلي دي خو تر ډېره مې غزل ته مخه کړې ده او په پورم د مینې یعنې عشقي بڼه لري او شعري محتوا مو د عشق په اړه ډېری ده د لامل په اړه یې که وپوښتو ولې مو ډېری شعرونه تاسې خپله ادعا کوئ چې د عشق په اړه دي نو حتما به تر دې شاته یو لامل موجود حتما تر ډېره څه ووایم خو انصاف مننه دلسوز صاحب که وپوښتو هلمند کې تاسو دلې مسافر یاست پوهنتون وایاست زده کړې کوئ محصل یاست د هلمند دغه شاعرانه حال که راسره شریک کړئ چې مثلا هلمند کې شعر و شاعري برخه څنګه ده تاسې یې د خپل ولایت میدان وردګو سره څنګه پرتله کوئ د دې ځای شعر و شاعري یا مثلا تاسې چې کومو ټولنو ته ځئ په هغو کې ګډون کوئ شعر و شاعري په برخه کې څنګه یې پرتله کوئ د دې دوو ولایتونو ترمنځ تر ډېره چې ما ته معلومیږي او لیدلې مې دي نو هلمند کې تقریبا چې د ادب دپاره ډېر څه کار شوی دی خو زموږ خواته څه نه څه شوی دی او څه نه دی شوی نو هیله دا ده چې تاسې هم په دې برخه کې کار وکړئ کیدای شي نو چې تاسې پوهنتون څخه فارغېږئ په دې برخه کې به حتما کار کوئ نو ډېر امنیت دی چې دغې برخې ته کار غزل به اورو غزل د انت صاحب وایي په غمو کې ستا خندا محسوسوم په غمو کې ستا خندا محسوسوم هم ترې دوا محسوسوم یا جنت ته یا مې یار زلفان څنډلې نن عجیبه شان هوا محسوسوم مننه یا جنت ته یا مې یار زلفان څنډلې نن عجیبه شان هوا محسوسوم د فراق سوي آهونه مې تر خولې ځي زړه مې درد کړي نن دې بیا محسوسوم نه په ځان او نه په درس باندې پوهېږم انصار نه په ځان او نه په درس باندې پوهېږم زه چې صنف کې ستا ښکلا محسوسوم مننه رانه مه ځه هسې نه درپسې مړ شم زه په تا کې خپله ساه محسوسوم ډېره مننه او جار دلسوزه ستا له دومره بېوسۍ نه دلسوزه ستا له دومره بېوسۍ نه په خندا کې د ژړا محسوسوم ډېر خوندور ښاغلی دلسوز وروستی پیغام به شاعرانو ته ووایې شاعران په دې برخه کې چې کار کوي غزل لیکي شعرونه لیکي باید کوم ټکي په نظر کې ونیسي یا څه ډول شاعري باید وکړي د ښې شاعرۍ دپاره فکر تخیل او د موږ شعر باید آهنګ ولري وزن ولري او داسې یو څه وړاندې کړو د ټولنې دپاره چې هغې ته د ګټې وړ وګرځي که نه ډېره زیاته مننه کور دې ودان ښاغلی دلسوز ډېره مننه د سکون راډیو قدرمنو اورېدونکو او د سوشل میډیا د برخې خوښ اورېدونکو نننی شاعرانه بنډار همدومره